ناظرین، حدیث ویل او حدیث رسول دا یو ډیر غټ ثواب لري. ناظرین، تاسو ته زما یو ورکوټی درخواست هم دی چې دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک هم کړئ او شیر هم کړئ. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پر حدیث باندې په هغې باندې غیر مسلم ساینسدانانو پورا تحقیقات کړي دي. ناظرین، په کومه یونیورسټۍ کې چې ساینسدانان سبق وایي هغې لیکلي دي چې په دنیا کې د ټولو نه غټ ساینسدان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیر شوی. ناظرین، تاسو ته به پته چې ساینسدان څه ته وایي. ساینسدان یو پوه انسان ته وایي. یو ډېر غټ علم چې لري هغه ته ساینسدان وایي، او یو غټ عقلمن انسان ته ساینسدان وایي. نو غیر مسلم دا مني چې په دنیا کې د ټولو نه غټ هوښیار علم والا او عقل والا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو زما عزتمندو، په هغې کې یو واقعه دام ده چې رسول الله وسلم حدیث شریف دی چې کله تاسو بسترې له ځئ نو بستره 3 ځل څنډئ. په هغې باندې غیر مسلم ساینسدانانو تحقیق وکړ او د تحقیق نه دا معلومات شو چې آیا دې کې څه نقصانات دي. ناظرین، هغه نقصان هم زه تاسو سره شیر کوم چې کوم هغې پیش کړي دي، خو چونکې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زمونږ دپاره یو غټ رحمت الله تعالی را لیږلی و، ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رحمت العالمین وایي. نو رحمت العالمین هر یو خبره چې هغې ته مونږ حدیث وایو هغه زمونږ دپاره فایدهمند ده. اکثر زمونږ علما به دا خبره کوله چې په بستره باندې اکثر کیړې مکوړې یعنې میږي وغیره انسان ته چې ضرر رسوي هغه په بستره باندې وي یا بستره کې دننه وي، نو د دې څنډلو سره هغې د بسترې نه لرې شي. خو چونکې ساینسدانانو چې کوم یو شی ثابت کړی دی هغه زه تاسو ته ښیم. ساینسدانان وایي چې انسان کې 24 ګنټې میټابولزم یو جراثیم دی چې د هغې عمل 24 ګنټې جاری وي. د هغې په مدد سره نوي سیلونه جوړیږي په هزارهاو تعداد باندې او زاړه مري. نو د الله قدرت دی چې انسان کله اوده شي نو په اودو باندې د ده نه هغه مړه سیلونه په بستره باندې ولویږي چې د روکټوالي په وجه هغه په نظر نه راځي. که بغیر څنډلو په بستره باندې انسان دوباره په هغه بستره کې سمبلي نو وایي چې دا مړه سیل بیا انسان کې دوباره شامل شي، که هغه د ساه په ذریعه وي که هغه د بدن په ذریعه وي، نو په بعد کې په هغه انسان کې ډېرې غټې خرابې بیماری پیدا کوي چې ځینې داسې بیماری چې د هغه ناعلاجه بیماری نه وي. نو ساینسدانانو دا ثابت کړه چې بستره څنډل لازمي شی دی. مونږ تاسو څونه بختور یو چې زمونږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 1400 کاله نه مخکې مونږ ته دا خبره ښودلې ده. خو که مونږ په ګریوانونو کې سوچ وکړو چې مونږ د خپل نبي څونه خبرې منلې دي، ځکه چې مونږ ته څومره تکلیفات دي مونږ په حدیثو عمل نه دی کړی. زمونږ د پیغمبر په نصیحت باندې غیر مسلم عمل کولی شي، خو چې مونږ مسلمانان په دې عمل ولې نشو کولی؟ آیا کومه مجبوري ده چې مونږ په دې عمل نشو کولی؟ مونږ ته د دې بار ترغیب نه دی راکړی، ځکه مونږ په دې باندې عملونه نشته او په هر تکلیف کې مونږ د غیر مسلم محتاج یو. ناظرین، دا یو حدیث چې تاسو ته ما ورسو، مهرباني وکړئ دا ټولو ته ورسوئ چې بسترې له ځای نو لازمي 3 ځلې مخکې څنډئ چې دا جراثیم د دې نه لړه کېږي. که نور مضر شی پکې هم هغه د بسترې نه لرې شي. نو په دې کې مونږ ته د دواړو جانو پیدا شته، هم ثواب دی او هم بدني پیدا ده. ناظرین، ځینې داسې یو حدیث وي چې د هغې اکثر ډېرو ته معلومات نه وي. نو مونږ له پکار دا دي چې مونږ د داسې حدیثو تحقیق وکړو چې هغه کوم په روان ژوند کې زمونږ په کار راځي چې هغه مونږ زده کړو او نورو ته هم ورسوو. ناظرین، الله دې وکړي چې په دې باندې مونږ عمل وکړو. ناظرین، اجازت غواړم، بیا به ملاقات کوو.
الله هم خوشحال آباد لره. السلام علیکم.